یو ښځه وه د هغې دوه زامنو او د هغې خاوند مړ شو. نو ما خوا ګورو چې خاوند یې مړ شو، نو هغه بعدې زنانه هم په نالت شي، نو هغې بل چا سره ټاټیګل جوړ کړو. دا هلکان به تللو او د غر نه بیا خشاک راوړو. په دې غر کې دی یو مارغه ولیدو، چې مارغې ولیدو نو د یو ورور بل ورور ته وی چې دا مارغه په لوړو باندې مړ کوو او وباسو، نو بس مور به راله پوخ کړي. دی چې د هغې مارغه خواله ورنږدې شو، نو مارغه ورته وی چې ما وښیم او ور سار راځئ، نو زه به یو هګۍ در کوم، تاسو پې خپله وکاته کوئ. وایي دی به چې سارې ما لړل، نو مارغه به هګۍ چولې وه، دی به هغه هګۍ راوړه بازار کې به یې خرڅه کړه، څه پنډ نیم خشاک پې ورسره هم راوړه، په هغې به یې ګزاره کېده. په ورځو کې یو ورځ وه چې دې سړي دې ښځې ته وویل وی ستاسو دا ګزاره دومره په مینه پسه ده؟ وي دا خو دغه شان دی غر کې یو مارغه دی، دا واړه ترې هګۍ راوړې بس خرڅوي یې. وی دغه مارغه به راولې. بس دی وی دا ټیک ته نو دې وړو ته وی چې دا مارغه کاکا مې وی چې دا مارغه راولې. دی وی ښه. دی چې لړل، نو مارغه په جاله کې ناست و، څه په لوړو او صفا خوا دې خوا باندې ونیسو، چې راټینګ یې کړو، نو مارغې راوست کور ته. چې کور ته راوستو، نو دې سړي یې لال کو، چې لال یې کړو نو باندې یې کړو، پوخ یې کړو، باندې یې کړو، نو جوړ دا مور یې څه په اخوا دې خوا باندې ګډه وډه شوه. دی یو چې دی نو وینه وخوړه، دی بل شاټینګ غاړه وخوړو. وایي یار چې راغی کور ته، نو وی هډوکي راواله، تلکاري ما ته واچه. دی بوډۍ ورته هډوکي راویستلو، ډوډۍ ورته کېښوده. ده وی چې هغه غرضي هډوکي پکې نشته، شاټینګ اینا وړو. دی ورته څه خبره مې دی وړو بچه تک دغه کړي. وی هغه مطلبي هډوکي یې تېنا پلاران له ورکړئ، ما له دې بې غرضه راکړو. وایي واړه مخکې دی ورپسې واړی په مخه واغسته. په ځنګل کې یو بابا را روان دی، یا زبرګ دی یا هر څه چې دی، خو دا ماشومان د ده شاته شو. وی بابا مونږ د دې سړي نه بچ کړه. بابا سره شلو، وی ځوانه مخکې نور مه راځه. ده ورته وی کار څه دي، دا واړه نه پرېږدم. وی دا په څه؟ وی دا دغه شان چل شوی دی. وی دا سړی وی نور بل بچه ته دغه وکړو که نه، داسې واغځې خو ماشومان. ده وی نه نه کېږي، چې دې پرې راته نه جو. بس هغه په شل باندې هغه سړی ووه، چې وی وخه نه سړی مړ پرېوته. دي ماشومان د یرې نه وی یره که اوس کور ته ځو، نو مور به مونږ وخېټه کوي چې تاسو سړی څه کو. دی روان شو، او چې روان شو نو ځنګل کې روان دی. دې کې ځنګل چې په خلاصېدو کې شو، نو یو دریاب پکې راغی. نو دې یو ورور بل ورور ته وویل وی مسلمه، وی ته په دې کمر ودرېږه. دې خونکار ورته وی زه دا اوبه کاچ کوم چې دا سوره دي، نو که دا اوبه لنډ دي نو دواړه به پرې پورې وځو، که اوبه ډېرې نو بس زه به خپره وخېږم، مجوزو به په دې پخه پخه. ده چې خپه ور کوزه کړه، نو بس هغې اوبو چپه ووله جو، دې یې په مخه کړه. د دې په مخه کړه، نو په پورې کلي کې ډمامه شوې وه.
د هغې باچا مړو چې یاره که سهار وختي مانځه ما لر څوک راله نو به زمونږ باچا نو دې اوبو پورې وړو جو بس هغې را ټینګ کړو وي ته زمونږ باچا یې وي ښه اوس دا راپورې چې و نو دې روانو چغې وایي چې ورور مې مړ شه د اوبو تخته و داسې وغه په دې کلي کې ډمامه شوې ده چې یاره که هر سهار مال څوک وختي رالله د دې باچا به هم چې ته یا مړ و یا به څه چل شو ها به زمونږ باچا یې دی دلته باچا شو هغه هلته باچا شو هغه له هلته خلکو واده کوېدنو کړو ده له دلته خلکو واده کوېدنو کړو ولې باچان شو د باچانو خو بیا خوله چلیږي د هغه یوه لورو شوه د ده شپږ زامنو شو چې شپږ زامن وشو دا باچا سلامت به ډېر خوشحاله ولې شپږ زامن وو او چې داسې به پټو ته دیرې ته راووتل نو چې ده به ورته کتل نو دی به خوشحاله چې خوشحاله به نو ضرور هغه دغه شو هغه دې کې پخوا خو هر څه ګویا و نو یو دوه مارغان راله چې مارغان راله نو په ونه کې کېناستل چې په ونه کې کېناستل نو یو بل ته وایي چې یاره دا شپږ ځوانان چې دي که نه نو په دې پورې کلي کې یو شهزادګۍ ده او د پلانکي باچا لور ده د خونکار باچا هغه دې سره لګي دا بل ورته وایي چې یاره دې بل ته رسۍ څوک و یاره څه کشتی میشتی کې به ورسي خو چې دې ته دومره پته ولګېده مارغان لاړله مارغان په هوا شو د مشر ورور یې ورته وایي چې یاره تاسو د دې مارغانو دا خبره واورېده یو مونږ واورېده وی بس زه خو دا خپله سلم او په فلانکي ښار باندې یو پول دی په هغې به راپورې وځم خو د دې باچایۍ ته ځم چې دې دغې باچایۍ ته را روان شو نو جوړ مزل یې کو باچایۍ ته دی راغی چې دی راغی نو دی یو بوډۍ سره دیره شو بوډۍ ورته وایي چې خانه د دې خو دا شرط دی چې که زما د دې کلا دروازې ور چا معلوم کو نو بس زه به د هغه ښځه یم نو وی ښه وی دا خو معمولي خبره ده وی نه معمولي خبره نه ده سوچ پې وکړه وی ما پې سوچ کړی معمولي خبره دی چې راغی نو دمسۍ وغږوله نغاره باچا سلامت د پاوړو نه راکوز شو وی ځوانه دا دمسه تا وغږوله ویاو وی د دې کلا ور معلوم کا چې د دې ور معلوم کې دې کې دننه زما لور ده خو ور بیا معلومې نو بس دا باچایي به هم ستا شي او هغه لور به هم زما ستا شي دې چاپېره د منډې والې دا کلا نه چاپېره ګرځي چې ستړی شو نو راغی د هغې باچا صاحب خوا کې ودرېدو وی باچا صاحب ور مې معلوم نه کو وی بیا وګرځه وی نه بس نه کېږي وی ښه نه کېږي ویا وی جلات هغه توره راړه جلات وله توره راړه جو بد د نه سر وو په نیغه کې ودرو چې یو دوه درې ورځې تېرې شوې دی بل ورور یې ورته وایي چې یاره پلانکې خو رانغې راشه زه ورپسې ځم دی ورپسې را روان شو په آس راسور شو چې هغې بوډۍ کره راغی نو د ده د ورور آس تړلي ولاړو چې ده ورته داسې وکتل هغه بوډۍ ته یې وایي چې دغه شان چل شي هغې ورته وایي او شوی دی یو ځوان راغلی دی او تللی د باچا صاحب په دلبار کې نغاره کړې ده
او تا سره خدای پاک خو کو چې بیا واپس نه راغلی بای جوړ د ویخه دو هغې سره خپل اس تړلی دی چې اسې تړلی دی نو بای جوړ دی تللی دی نغاره یې کړې ده چې نغاره یې کړې ده نو باچا سلامت ولا را کوز شوی په پاوړو وی باچا سلامت تا څه جواب شټې ښه نو هغه ورته وی او ما شټې ښه دی چې په دې کلا کې زما لور ده او که د دې کلا چا ور معلوم کو نو زه بوله دا خپله باچایي ورکوم دا یوه لور بوله ورکوم او بس د هغه چې څه وینا به کوو نو ده وی ښه بس دې چاپېره منډې وخیو دا کلا ور معلوموي د هغې کلا ور د معلوم نه که دی راغی د باچا صاحب خوا کې ودرېد هغه ورته وی ولي وی بس کار ونه شو باچا صاحب وی ما د دې ور معلوم نه کو هغه وی مه کوه وی نه نه کېږي بس معلوم نه شو ور وی ښه باچا سلامت تورې ته لاس که د هغه نه سر ووخت دویم روړې شو او سر یې په نیغه کې کېښودو یا دوه ورځې یا درې ورځې تېرې شوندې بل روړې وی یاره وي هغې دواړه خو رانه له خو زه ورپسې ځم دی راخلاص شو چې راخلاص شو نو هسې راواغسته اوس د بوډۍ کور ته راغی بوډۍ ته یې وی دا سونه وی دا دغه شان دوه زلمي راغلي دي د باچا صاحب کلا ته تللي دي او باچا صاحب بیا نه دي راپرېښي نو خانه واپس ځته دی وی یاره ده ما پې دوه وروڼه مړه شو زه پکې سیم راشه زه بله ځم چې دی راغلی ده نو ډډه مامه کړی نغاره باچا صاحب راکوز شوی دی پاوړو ته ورته یې وی ښه ځوانه وایه وی باچا صاحب دا په نیزو کې سرونه چې دا زما وروڼه دي دوه خو تا څه شټې ښې داسې هغه ورته وی شټ دا دی ځوانه چې په دې کلا کې زما واړه د لور مې ده که د دې کلا چا ور معلوم کو نو هغه لور بوله ورکوم باچایي بوله ورکوم او بس هغه به چې څه وي نو بس هغې ته تیار یم خو د دې کلا ور به معلوم وي او که معلوم یې نه کړو نو سر به ترې وم بس دا مې شټې ښه ده ده وی ښه وی دا خو څه ګرانه خبره وی بس چې ګرانه نه ده نو بس دا کلا ده ګرځه نو دې یار د هغې کلا نه چکرې وی چاپېره ځان یې ستړی کړ باچا صاحب له خوا له راغی وی باچا صاحب ونه شوم وی نه وګرځه وی نه بس نه کېږي وی ته کوشش وکړه وی ومې کو وی ور مې معلوم نه کړ وی ښه وی راړه جلا ته هغه توره راړه د ده نه هم سر ووهو په نیغه کې کېښودو اوس یا څلور ورځې تېرې شوې یا پنځه ورځې تېرې شوې د بل ورور دغه شان شو سر به دې څه وکړم خو پنځه وروڼه پې مړه شو چې پنځه پې مړه شو نو دا شپږم پاتې شو دې د پلار خواله راغی مسلم باچا ته ووایي چې باچا صاحب ما له اجازت راکړه په خدای مې وسپاره هغه ورته وایي بچې ستا پنځه وروڼه مړه شو او هغه ښه زورورو ته مزه یاره وي بس تاسو راله اجازت مور او پلار ته وایي چې اجازت راکړې بس زه پې ځمه یاره دی ورته په منتونه په زارو شو هغې ولې اجازت ورکوي بچې مه کوه دی چې څنګه راغی نو دی هغې بوډۍ سره شو دی بایي را روان شو بیا له راغی وی بیا دا پنځه اسونه دا خو زمونږ دي هغې ورته وی خانې پنځه اسونه ستاسو دي پنځه ځوانان تللي دي او د خونکار باچا د باچایۍ نه واپس نه راغلي ته واپس ځه
وی بیا داسې چرې نه کېږي وی د دې خبرې بنیاد به معلومه چې ده دا خبره بیا ته کولن دا بیا زوی د پاسه راغی ممندې چې دې ولیدو نو دې ډېر ښایسته و شهزاده و ښکلی و هغه چې ورته وکتل نو هغه د هغه خوښ شه مین شه پرې ده ته یې وی چې دا خو اسانه خبره ده دی راځي او په ما باندې کالي جوړي او سویلی ورسره مي ته ما سره شاګړ شه ده وی بس ټیک ته نو خو ده وی چې یاره زه دا جینۍ وینم چې دا څه قبیلې لره هغه ورته یې داسې کار دی جینۍ سله ویني خو بس ما سره شاګړ شه که دې ممندي سره په دوکان کېناستو او کالي جوړي ممندې او ده ته چل ښي په ورځو کې یو ورځ وه چې د دې سویلی راله چې ده ته یې داسې وکتل نو دې یې ډېر خوښ شو نو ده په تماشه ودرېده بیا ده ته کیسه راشه درشه وشو ده ورته وی چې دغه شان د دې کلا دا وره هغې ورته وی زما ته خوښ یې وی بلکل زه به تا په حلال نکاح والم خو د دې کلا د دې وره هغې ورته وی نه وی دا خو مونږ دا چل نه کوو وی ښځه نو بس ځه په دې کې وخت تېرېدو بای په ورځو کې یو ورځ وه چې دې محبوبې اډر راویسته بوډۍ ته یې وی چې مونږ له هارونه جوړ کا دې ټولو سویلو له ماله بوډۍ چې راله زوی ته یې ووي دغه شان فرمایش دی هغې ورته وی دا خو سم کار دی بای ټول هارونه جوړ شو او ښه ښایسته یو لاس خو دا یو خار چې ونه په ده باندې وسو شه او دې په هغې ټوکر کې د لاندې راغی چې د لاندې راغی بیا ټوکر په سر کېښود او دلبار ته لړه چې لړه نو جو سویلی رالی اوس هغې ته نه خپل خپل خار راوچتوي او په غاړه کوي یو بل ته خاندي چې دا خو ډېر ښایسته دی دا ډېر ښایسته دی اوس مدعي بنده خو چې دی نه به وروستی لاس کوي چې وروستې خبره راله نو محبوبې هغه خپل خار چې راواغسته نو چې هغې غاړې ته واچو نو او په دې ټولو غلبه دی بیلې بیلې تنې خپل خپل خار داسې کته راوویسته چې اوهو دا څنګه چل دی دا څنګه چل دی بای جینکۍ را غونډې شوې محبوبه هم راله بوډۍ ته یې وی چې دا څنګه چل دی هغې ورته وی چې زما لور راغلې ده دا سود به په تا باندې هغې کړي بس دی په والو ټاکولو باندې را بار کړه او وی سبا که خیري به د لور را پیش کړی دلبار کې دا راله لا زوی ته کېناسته وي دغه شان په وولو بچی وي زما نن هر یو هډوکی مات شوی دی اوس محبوبه زما نه لور غواړي بچی او زما خو هغه ورته یې مور هېڅ پروا مه کوه وی چې دنیا یې که نه نو وي ښځې بلا نو جو شهزاده ورته وی چې نه زه به ورسره ځم ممندي ورته وی شهزاده ستا تا لکې وی ته څه کوې زه ورسره ځم که نه وي زه ښه ده نو بای شهزاده ځان سنبال کو خو په ځان باندې یې هسې وس وکړو او خو شهزاده و نه ګیره وه نه بریټ و ښایسته هلک و ځان یې ښکلې سنبال کو ځان له دړی کېښوده په روزو بس هغه ټوکر یې واغسته بوډۍ او دا ورپسې وه وی هغه چې کومه میلونه جوړ شوي دي کوم ښارونه نو وي دا هغه ښارونه دي
دا زما هغه لور ده. محبوبې ته په دربار کې پیش کړه. اوس په دې سویلو کې یو سویلی وه چې دی خو پېژاندو چې دا هغه ده چې د دې زوی سره په دغه کې ناست دکان کې. هغې ورته وی چې لور دې نه ده. هغې ته یې وی غلی شه دا زما لور ده. محبوبې ورته وی زه سړیه. سویلی ته وی ته داسې نه خبرې بیا دومره ښکلې شهزادګۍ ده وي اوس بوډۍ و عجزې چې دی نو دربار ته راوسته وي ته اوس وایه چې دا دې لور نه ده دا به شپې له شپه ما سره کوي. بهي جوړ دا ورسره پاتې شوه. بوډۍ ته واپس راله چې شپه نیمې له رسېدلې ده نو دی خو هم شهزاده و نو جودې را پاڅېدلې ده خو څه په حرکت مرکت د یو بل نه جودې ورته وی دم راویښه شوې ده. دی ورته وی چې ته څنګه چل دی؟ هغې ورته وی زه خو واده شوې جینۍ یم په مېلمستیا راغلی یم تا له مې هار جوړ کو په تا مې سود وکړو خو دا راته ووایه چې ته څه کوېدن شوې واده شوې. دی ورته وی چې نه زه نه کوېدن یم نه واده یم. نو دغه وخت کې ورته هغه ویلي دي چې یاره خربوزه د باغچې مالیار دی نشته خوروسته به شي په باغ کې د رامچندو که سلوای نعمتونه د صوب خان دي نو په دنیا کې خواږه ډېر دي د خاوندو. نو محبوبې عجزه په وشتو ټوکو باندې رضا کړه خاوند ته یې وله غاړه کېښوده او دې ورته ځان غلې غونته وښو چې زه خو شهزاده یم او دغه شان چل دی. ورته وی ها یو که نه چې زما په تا باندې پنځه وروڼه مړه شو زه شپږم یم. بس روجه څنګه بوډۍ راغلې ده نو دې بوډۍ له جوخته مېلمستیا کړې ده. ورته یې وی چې ما دا خو ستا لور نه هغې ورته وی چپ شه سړیه اوس داسې کار وکړه چې دې دواړه بایي دغه واغسته جوړې واغسته پیوند ته اوس داسې کار وکړه چې د کلا په دروازه باندې نښې راښکه چې ده ته پته لګي. بوډۍ ورته په پنسن باندې نښې راښکلي دي په هغې دروازې په کلا. اوس چې بلې رس شوې ده نو خو په ده باندې یو ښه سړی د دې نه مخکې پېښ شو په دې شهزاده نو دله څادر هم ورکړو او ده ته دوا کړو چې یاره که په تا باندې څه سخته راځي نو ته به دا څادر ځان له دغه کې او بهي ویښته له یا څه ځای له به ګوتې وړې خدای پاک به ته ما دغه کړي چې سبا شي نو اوس وروره سویلو دا ایستې وه د کلا نه دی راغې او ممندي ورته وی خیر علي ممندي وي دغه شان شهزاده خیر علي دا ورته ممندي ته وی یاره ما خو محبوبې مخ ولیدو په د روزو په خال باندې به خال ایښو د روزو په پیوندو وی ښه وی دومره ښکلې ده بیا وی اوسو وی بس هغې ما ته کلا باندې دغه یاد کوم زه خو به اوس دغه شان چل کوم. هغه ورته به دا خو ټیک ده چې سار شوی جو بهي جو دې تللی دی او نغاره یې کړې ده چې نغاره یې کړې جو باچا صاحب راکوز شوی دی. ورته یې وی ځوانه دا کلا ده که د دې د دروازې ور تا معلوم که دې کې زما لور ده دننه نو هغه لور به هم زما ستایي دا باچایي به هم زما ستایي بس ګرځم. د بهي چې چاپېره وکتل هغه نښې خو صحیح کړی یو دم سې وغږوله چې نغاره یې وکړله نو باچا سلامت ورته وی بس ور معلوموه یا په دې کلا کې به زما لور معلومه. اوس محبوبې خو ته ویلي و چې زه به تا ته انتظار کیم چې ته څنګه په پلانکي ټیم باندې دمسه وغږې نو زه به تا سره ور خوا کې به ته دننه ولاړه نږدې وی ښه دا خو سویلو ایستې وه شیطان په دغه باندې هغې کم اصلې بهي جوړ
دی پاپاوړو باندې راوخته اکه دروازې سره ودرې وي دا دی کلا دروازه ور ورته لر شه باچا صاحب ورته ور لر کو وی ګرځه پکې دی کې زما لور معلوم کا دی په ګرځېدو باندې ستړی شه جزه په منډو تړلو نو دغه وخت کې وي شهزاده په ګرځېدو باندې شه ستړی اریانو درې خوږ زړګي شه ستي شهزاده چې د میرې فقیر ته مخ کو را رسېږه په ما جوړه شوه سختي نو د میرې هغه فقیر ورته وروره دغه شو چې شهزاده څنګه چل دی وی محبوبه نشته زه خدای پاک په خیر کې به دی بیا والي ته محبوبې له سمدستي هلته اطلاع وړه چې شهزاده خو په ګرځېدو باندې ستړی شه سر ته وي نو محبوبې وروړه په شڼاري باندې هغې ته خو کالي پرته وه جوس دا سویلې یې پرېښودې جو راټرتې واله چې راغلی نو جو بد دې شهزاده مخې ته ودرېده نو خپل مړوند د جلات په لاس کې ورکړ شهزاده له خپل مړوند ورکړ او ته زما خاوند دی بس زه چې ځو هغه ورته ما دا ورستا د کلام معلوم کو اوس خونکار باچا ورته وایي چې بچې دا راته ووایه چې لور خو دې زما وګټله باچایي دې هم زما وګټله خو زما دا لور ته کوم ملک ته بیا هغه ورته وایي زه نور نه یم خبر خو زما دا وی زما د تره نوم د پلار نوم مې مسلم باچا او د تره نوم مې خونکار باچا او پلار به راته کیسه کوله چې ستا یو تره و هغه دې اوبه وړه بس د ځان ته رانږدې کړو وی ښه مسلم باچا ژوندی دی وی او مونږ شپږ وروڼه د هغه نه پیدا یو تا زما پنځه وروڼه ووژله وی تا مې شپږ وروڼه وژلي دي قاتله دباونه راته کوې لکه نادانه ستا په شانتې باچا نشته بیا دله هغه ورته بچې نه یم پوه شوې وی دا مې لور ده اما مسلم باچا له بوځې چې مسلم باچا ته را مخامخ شو نو مسلم باچا هم په سترګو ړوند شو په ړندېدو راغلی خو چې زوی یې ولیده نو ډېر خوشحاله شو او ورسره یې دا جینۍ ولیده نو ورته وی بابا دا خو دغه شان ستا رور شټې خو وی د دې جینۍ نه سر پرې کوم ځکه چې زما پې پنځه وروڼه مړه شو وی نه بچې بس د هغې ټایم به پوره و دا خو مونږ دوه وروڼه وو او دا د هغه رور دی دا تی نو دواړو وروڼو د یو بل نه غېږ تاو کړه نو دا مې څه لنډه غونډه کیسه تاسو ته وکړه او خان فرمایش کړی وي دغه شان باچا صاحب راشه